بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. قدرمنو اوریدونکو، آیا تاسې پریشان یاست؟ آیا تاسې په سخت ذهني اذیتونو کې نیول سوي یاست؟ آیا تاسې په څه تکلیف او مصیبت کې مبتلا یاست؟ آیا ستاسې پر زړه او دماغ باندې د غرونو په شان بوج پروت دی؟ آیا تاسې په دیني یا دنیاوي څه پریشاني کې رانیول سوي یاست چې د هغه حل نه درته ښکاري؟ آیا تاسې په یو سخته مرضي او ناجوړي کې مبتلا یاست چې جوړیږي نه؟ آیا ستاسې کورنیان، ستاسې کور والا، ستاسې بچان نافرمانه دي چې د هغه د وجې څخه ته سخت د ډپریشن ښکارې؟ آیا ته د اولاده څه محرومه یې؟ بچان دې نه کیږي، اولاد دې نه کیږي، هر قسمه علاجونه دې کړي دي، د هغه باوجود اولاد نه کیږي. آیا ته د خپل اولاد د کوزدو د ودو د رشتو په هکله پریشانه؟ آیا تا فصلونه کرلي دي، پالیزونه دې کرلي دي او د بې وختو بارانونو د وجې څه د نقصاناتو څه پریشانه؟ آیا ستا کاروبار خراب دی، په معاشي پریشاني کې مبتلا یې؟ آیا ستاسې رزق تنګ دی، د بې برکتي او د وږې او د تندې د وجې څه پریشانه یې؟ که چیرې نه، نو د زړه څه الحمدلله ووایه او بار بار د الله شکر ادا کړه. که چیرې خدا نخسته دغه احلاتو څه تاسې ښکار یاست، نو بیا هم د ګبراوېدلو ضرورت نسته، ځکه د دې ټولو مسایلو حل د رب العالمین سره موجوده دی. د دې د حل دپاره تاسو ته ډېر څه کول نه دي، صرف او صرف استغفار او توبه. ځکه الله جل جلاله فرمای فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. د خپل رب څخه عفو وغواړئ، بخشش وغواړئ، بېشکه هغه ډېر بخښونکی ذات دی. په کثرت سره به پر تاسې باندې بارانونه ووروي او تاسې ته به ښه مال درکړي، نارینه اولاد به درکړي، تاسې ته به باغونه درکړي، ستاسې دپاره به نهرونه راوباسي. الله جل جلاله هغه چاته عذاب نور کوي په داسې حالت کې چې هغه استغفار کوونکی وي، د الله څخه عفو او بخشش غوښتونکی وي. استغفار خپل همیشه معمول جوړ کړي. نو کوم څوک چې استغفار ډیر وایي، الله جل جلاله د هغه دپاره په تنګي کې لارې راباسي، د هغه هر فکر، هر پریشانی د زړه په اطمینان سره بدلوي، په هغه طریقو سره به رزق ورکړي چې د هغه وهم او ګمان به هم نه وي. نو عزتمنو، نسخه درته میلاو سوله، دغه نسخه ټینګه ونیسه، دا عمل دننه څه شروع که، یقین باندې وساته، ځکه کامل یقین شرط دی. استغفار ډیر بابرکته او فضیلت والا عمل دی. استغفار د قرآن پاک په موضوعاتو کې یو اهم موضوع ده. استغفار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبوب سنت دی. استغفار د ټولو انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین پسندیده عمل دی، خوش عمل دی. استغفار د ګناهونو د نیس نابود کولو دپاره، د ختمولو دپاره بلډوزر دی. استغفار د خیر او د برکت کلي ده. استغفار د پریشانیانو حل دی. په استغفار سره پاکیزه مال ملاویږي، په استغفار سره نارینه اولاد نصیب کیږي، په استغفار سره رحمت والا بارانونه وریږي، په استغفار سره معاشي نظام سمیږي، په استغفار سره خاندانی نظام کې اصلاح راځي، په استغفار سره گناهونه ختمیږي، د الله جل جلاله د رضا سبب جوړیږي. استغفار او توبه هغه دولت دی چې انسان د الله جل جلاله محبوبه جوړوي. ان الله يحب التوابین. نو عزتمنو، که ښه ژوند، خوشحاله ژوند غواړئ، استغفار ډیر ډیر وایاست. بس هر وخت کې ستا پر ژبه باید استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.